قربان د شمس صاحب بلا زړونه دی ګټلې د خوارو غریبانو فریادونه دی ګټلې د خوارو غریبانو فریادونه دی ګټلې قربان د شمس صاحب بلا زړونه دی ګټلې د خوارو غریبانو فریادونه دی ګټلې د خوارو غریبانو فریادونه دی ګټلې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن لیدونکو هیله ده چې روغ او جوړ د صحت په کلي کې وای. الحمدلله نن ورځ بیا هم ګربز ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته 50 نفر یتیمان دپاره د اختر دپاره کالي او په هغې کې 300 افغانۍ چې دغه کومک موږ سره یو ورور کړی او پاتې شوله خجیرې او شمپو سرتیل رخوزه دغه ځینې نور ورونو دي هغې کومک کړی چې نن موږ 50 یتیمانو ته سپارو. دغه یتیمان چې تر اوسه پورې موږ پوښتنه وکړو دوی د اختر دپاره کالي نه لري، که د دوی چاپړه کې وګورئ، که د دوی وضعیت وګورئ، واقعا د دوی وضعیت د دوی حالات ډېر خراب دی. نه تنها چې 50 نفر خوشحالیږي بلکې 50 هغه درمندې میندې هم خوشحالیږي چې د خپلو بچیانو دپاره به شاید دغه زړه کې ارمان و چې ما د اختر دپاره کالي ورته کړي وای، دوی دپاره ما یو څه کړي وای. نو 50 په میله خوشحالیږي، دې سره 50 خویندې خوشحالیږي. ماشاءالله څومره د خوشحالۍ خبره ده چې یو یتیم خوشحاله شي نو لکه الله دې خوشحاله کړلی وي. موږ دغه پروګرام مخکې شروع کړی و چې تېره خپرونه تاسې په باک ولسوالۍ کې ولرل چې 25 یتیمانو ته موږ او دا ځل په ګربز ولسوالۍ کې 50 نفر دغه شان موږ توضیح کوو. راځئ موږ سره دوی سره خبرې هم کوو دغه شان ونه کوو. السلام علیکم. ستړی مه شئ. اختر د بل جمعې کړي دي ویلې روپۍ نه وي. دا د ګنډلو روپۍ شولې، دا د جوړا شوله، دا د نور شیانو شوله. صحیح شوه. دغه دی ایته د جمعې کړې وي دا وکړه. السلام علیکم. ستړی مه شئ. څه د پلشه ته وخه د پلشه ورې څو روپۍ ګټې؟ 100 روپۍ ګټې. کور کې نور څوک شته؟ یو شته. اچھا کې بټای کې خاک دی. بټای کې خاک دی نور څوک نشته؟ یو پنځه بس ماشاءالله. در پسې وي که هر چېرته اوسېږي. 300 افغانۍ کې دي. دا نه به جوړه درته وګنډې خو 300 افغانۍ کې دا موکله. ځکه غواړم عزتونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه. ای تر جمعې کړې دي دا خو د ختم شکېدلې دي که نه؟ دا زما د وطن حال دی. زما ورور دا واخله ورور، دا د خجیرې شولې، دا د رخابزه شوله، دا د جوړه شوله، دا د 300 افغانۍ شولې. صحیح شوله. دا د نور شیان شول. فریادونه دې ګټلې د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلې. کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړي پښتنه. کوڅه په کوڅه تو چی وخواستی؟ بخواه؟ مترکه خالی کسانی ورور مې ځان ته پیپسي اخیستې. خدای چې دغه لسګونه شلګون به یې له کومه کړی ځان ته یې غلې نیولي او غلی ورته خندا وخوړه چې دا شربت هم وکړه او اینه دا غټ شو. خو دا د جوړه 300 افغانۍ هم کېدي. خو دا د نور شیان شو. شمس صاحب بلا زړونه دې ګټلې د خوارو غریبانو فریادونه. ستړی مه شئ. سرګې جوړ زیات ښه دی. چپاک ته خیر چپاک ته وسه. دا زما د یتیم ورور چپړه کړه چې نیمه شته او نیمه نشته. دا د کالي دي. که خیره کړي ته څه واړه تار باندې ګنډلي دي. چوچک دي. دا د 300 افغانۍ جوړه دې شته. صحیح شو. دا د شامپو سرتیل، دا د خجیرې. ستړی مه شئ. سرګې
جوړ زیات ښه دی چپاکه ته وښیه چپاکه ته وښه دا زما د یتیم ورور چپړه کله چې نیمه شته او نیمه نشته دا د کالي دي ته وښیه دا کالي ته څه واړه تار باندې ګنډلي دي چوټک دي دا د 300 افغانۍ جوړه دې مشته صحیح شو دا د شامپو سرتیل دا د خجیرې ستړی مه شي سترګې جوړ زیات ښه دی چپاکه ته وښیه چپاکه ته وښه دا زما د یتیم ورور چپړه کله چې نیمه شته او نیمه نشته دا د کالي دي ته وښیه دا کالي ته څه واړه تار باندې ګنډلي دي چوټک دي دا د 300 افغانۍ جوړه دې مشته صحیح شو دا د شامپو سرتیل دا د خجیرې دا د 300 افغانۍ جوړه دې مشته صحیح شو دا د شامپو سرتیل دا د خجیرې زړګي کې مې اوسېږي زمونږ د مظلومانو پر هرونه دې ګټلي قدرمنو لیدونکو تاسو ولیدل چې دوی کالي بیخي بد حالت کې وو د هر یو کالي پیوند لري د هر یو کالي ټوټه ټوټه دي دوی اختره نږدې ده او متاسفانه چې دوی کالي نه وکړي تر اوسه پورې او د دوی په څېرو کې اوس خوشحالي ښکاري چې 300 افغانۍ د جوړې دپاره نغدې شوې جوړه شوه ورته شامپو سرتیل شول خجیرې شوې هغې تر څنګ رخوزه شوله دغه دا ټول شیان وشول دوی دپاره هغه چا چې موږ سره کومک کړی الله پاک دوی ته پوره اجرونه ورکړي موږ په نورو ولسوالیو کې هم داسې پروګرامونه جوړوو داسې یتیمان به خوشحالوو داسې بېوزله خلک به خوشحالوو لکه څنګه چې تاسې دغه ګورئ دغه د ماشومتوب خوشحالي دا نه هېرېدونکې وي که کله تاسو ته چا کالي کړي وي په ماشومتوب کې نو تر اوسه پورې شاید تاسې یاد وي چې دا پلانکي سړي ما ته په دا پلانکي اختر کې کالي کړي وو دوی ماشومان دي دوی بل شي ته نه خوشحالېږي یوازې کلی ته خوشحالېږي راځئ چې دغه یتیمان خوشحاله کړو راځئ چې دغه غمجن وطن کې خوشحالیانې زیاتې کړو راځئ چې دغه غمجن وطن چې ډېر دردېدلی دی نور په خپله یې راجوړ کړو په خپله دې کې خوشحالي پیدا کړو موږ ته هېڅوک هم خوشحالي نه راکوي چې موږ داسې خپله یو بل ته خوشحالي ورنه کړو دا خپرونه نور په همدغه ځای پای ته رسومه تر بلې خپرونې ښې چارې او ښه وه د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي که هر چېرته اوسېږي زموږ سترګې درپسې وي که هر چېرته اوسېږي زموږ سترګې درپسې وي خوشحال دې ځکه غواړم عزتونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي قربان دې شم صاحب بلا زړونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړي پښتنه کوڅه په کوڅه ګرځي غریبانو کړي پښتنه الله دې عمر زیات کړه ډېر اجرونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي د خوارو غریبانو فریادونه دې ګټلي قربان دې شم